بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو واقعه ده د خلکو په خپله پریشانۍ نه په بل پریشانۍ کې هم د هغو کاري و. یو دوه بوډاګان د یو دوکان مخې ته ناست وو او ډېر په زوره زوره یې خندل، او په دغه دوران کې په دیو باندې یو مسافر راغی. هغه مسافر ته دیو نه تپوس وکړو چې تاسو ولې دومره خاندئ او خوشحاله یې؟ دې بوډاګانو ورته وویل چې موږ ځکه خاندو او خوشحالېږو، موږ ته د مل مسلې حل را ایستلی چې دا مل چې دا په کومه طریقه باندې به ترقي کوي، ځکه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ یو پلان جوړ کړلی، خو که چېرې په دې باندې عمل وشو نو انشاءالله دا عمل چې دا به ډېر په ترقۍ لاړ شي، او ځکه موږ ډېر خوشحاله یو. نو دې مسافر ته تپوس کړلی چې یاره دا پلان څه دی؟ نو هغه ورته وایي چې یاره پلان دا دی چې دا حکومت ولګي د پوره عوام چې دی، دا څومره عوام چې دی دا ونیسي او په جیلونو کې بند کړي، خو ته دې سره سره دی یو خر چې دی دا هم په جیل کې بند کړي، نو ملک چې دی دا به په ترقۍ روان شي. دې مسافر یو ساعت له دې دواړو بوډاګانو ته کتلي او حیران شوی دی چې یاره صحیح ده، دا پوره عوام دې په جیلونو کې وغورځوي چې صحیح ده، ولې دا خر؟ دې تپوس کړی چې یاره صحیح ده مونږ خو صحیح ده، ولې دا خر چې ته غورځوې نو دې به څه کېږي؟ نو هغه ورته ویل دي چې جیل ته ته ځې او تپوس د خره کوې. نو زمونږ په خپله پریشانۍ نه زمونږ په بله پریشانۍ کې ډېر کاري. امید لرم انشاءالله دا واقعه به مو خوښه شوي. که خوښه شوي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، مخې ته یې ډېره ډېره ولېږئ. شکریه.